السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ډیرو محترمو او عزتمندو اوریدونکو او کتونکو خصوصا حاجی صاحبانو د ستاسو په خدمت کې د الله عز وجل د رضا لپاره د ستاسو د حج د سفر قدم په قدم باندې عملی درسونه د دې سلسله او د دې لړۍ شروع کوم. الله نه سوال کوم چې دا سلسله زموږ قبول او منظور کړي. الله نه په عاجزي سره سوال کوم چې په دې سره ټول حجانو ورونو ته څوک چې د حج د مبارکې فریضې د ادا کولو لپاره او دې مبارکي عمل منسک د ادا کولو لپاره اراده لري روان دي هغوی ته بهترین نفع او فایده ورسوي. زما عزتمند ورونو حج عظیم الشان عمل ده او د دې سفر لپاره تیاری ضروري ده. د دې لپاره اسباب ضروري دي. د دې لپاره چې هلته په سفر کې د مشکلات سره څوک مخامخ نشي یو څه خبرې یو څه تیاری نه مخکې نه حاصل. عزتمند ورونو چونکې مونږ تاسو د عجمو نه ځو عربو ته او په عربي دنیا کې هلته په سعودي کې په حجاز مقدس کې په حرمینو کې هر شی چې دی هغه ګران دی. هلته د ریالونو حساب ده مونږ تاسو لپاره ډېر زیات ګران تمامېږي. نو دې وجه نه مونږ تاسو ته پکار دا دي چې ځینې ډېر ضروري اسباب او ضروري شیان هغه اول کې چې د حج روانګي نه مخکې مونږ تاسو باید تیار کړو. حاجي صاحب هغه اسباب اگر که ډېر واړه شیان دي خو هلته مونږ د یو لوی تکلیف نه بچ کوي. هلته مونږ ته لوی راحت راکوي. هلته مونږ د مزید خرچې نه د زیات مصرف نه بچ کوي. دې وجه نه تاسو ته په یو لنډ مختصر شکل کې یو لیست پیش کوم او دغه لیست ده د حاجي صاحب لپاره ضروري ده چې د حج د سفر نه مخکې دی باید تیار کړي او دغه سفر مقدس چې ده هغه په خیر او عافیت سره روان کړي. عزتمند ورونو حاجي صاحب لپاره اول پکار دا چې یو غټ بیگ د ځان سره وساتي. یو غټ بیگ داسې بیگ چې په دغه کې بیا د خپل سامان د دې ځای نه هم پکې محفوظ کړي او هلته هم محفوظ وي او بیرته واپسې کړي چې راځي کومې تحفې ورسره دي کومې هدایا ورسره دي کوم د حرمینو شریفینو اسباب یې اخیستي دي هغه هم ورسره محفوظ کړي او هلته د تکلیف سره مخامخ نشي. دویم چې دا یو لاسي بیگ داسې یو بیگ هم پکار ده په دې غټ بیگ نه وړوکی غوندې بیگ چې په دغه کې نور مزید اضافي سامان چې کله د سره پاتې کېږي یا د سره زیاتی کېږي په واپسې کې نو دې ته ضرورت ونه لري چې بل بیگ هلته واخلي. یا کله داسې وي چې په طیاره کې موږ ته د طیارې والا د جاز والا د ایرپورټ والا دا حکم صادروي او دا اصول دي چې د 25 کیلو نه به یو بار چې دا هغه یوه پنډه به درانه نه وي نو هغه په یو بیگ کې موږ 10 کیلو یا 40 کیلو راخلو نو دا موږ لپاره بیا یو دردسر تمامېږي. هلته په هوایي میدان کې په ایرپورټ کې موږ نه خلاصوي موږ مشکل سره تکلیف سره مخامخ کېږو. د دې لپاره پکار دا دي چې 2 پنډې موږ جوړې کړو. هر یوه پنډه باید د 25 کیلو نه زیاته باید نه وي. نو دې وجې نه 2 بیګه یو غټ بیګ او یو بیګ او بکسه هغه وړه بیګ. دریم چې دا شاته اچونکی بیګ شاته اچونکی بیګ دې ته ویل کېږي چې داسې یو بکسه چې هغه ضروري سامان چې په لاس کې سړی راوړي یا چې دا شاته اچوي نو دغسې دریم یو بیګ چې دا هغه هم ضروري ده چې موږ تاسو مخکې نه ولرو. څلورم چې د احرامونه 2 جوړې باید ولرو. احرامونه باید موږ 2 جوړې ولرو. یو احرام چې کله اخیرا شي نو بیا د هغه په ځای باندې موږ تاسو ته پکار دا دي چې موږ بل احرام ولرو تر څو هغه بیا بدل کوو موږ یې سفر. او پنځم چې د بدن جامې 2 جوړې به وي. 2 جوړې به د بدن جامې وي. دلته خو پاس کا خالی وقفه کا خالی احرامونه 2 جوړې او د بدن جامې 2 جوړې یعنی جامې چې دي 2 جوړې پکار دي. زیات به هم نه وړي ځکه سړي سره بار جوړېږي تکلیف جوړېږي. صرف 2 جوړې چې وي دا کافي شافي دي او هغه هم کوشش کول پکار دي چې نخي جامې یا کاټن والا جامې چې وي هغه ډېرې زیاتې مناسبې دي ځکه چې هلته ګرمي ډېره زیاته ده او نور کالي چې دي هغه سړي لپاره تکلیف ډېر تمامېږي. او عینکې 2 عدده څوک چې عینکې استعمالوي چشمې استعمالوي نو دې لپاره پکار دي چې یو اضافي چشمې چې دي یو جوړه چشمې هغه هم اضافي ورسره وي ځکه امکان لري کله رش وي کله څنګه وي دغه یو جوړه ورنه ماتې سي نو بیا به هغه بله استعمالوي. هلته به یو ډېر زیات تکلیف نه به درته الله عز وجل به درته یو قسمه یعنې اسانتیا به برابره کړې وي ځکه سړي سره وخت نه وي او نه هغه ځای کې مونږ بلد یو چې بیا لاړ شو بیا چشمې جوړې کړو بیا به ټیسټ کوي او بیا اقتصادي هم نه وي یعنې ګرانې هم وي. په دې وجه نه دا پکار او بل بیاتي یعنې
قینچی یا بیرچی چې هغه د سنتو برابرول لپاره په کار ده د یو مسلمان بنده سره باید د حج سره باید په کار وي چې وي موجود وي او اتم چې د ناخن تراشه نوکان چې ور باندې کټ کې دا هم په کار ده چې د هر حج سره خپل وي اکتفاوي نه هم قلم ور سره وي کله یو ضروري خبره دی نوٹ کوي هغه د سره تیار قلم سره اخیستل ضرورت لري وخت باندې کتابچه ور سره وي څه شی نوٹ کوي څه خبره وي څه اهم خبره وي څه شی لیکي چاته څه پروګرام وي یا څه درس مرس وي د سره تیار قلم او کتابچه موجود وي ور سره یو رسم ستن او تار هم ور سره وي چې دا ډېر وړو کې شیان دي او کوم پیسو باندې حاصلېږي خو هلته موږ سره وخت نه وي هلته موږ ته معلوم نه وي بازار ته تګ دکان ته ورتګ او بیا ستنې ته څه وایي تار ته څه وایي د دې لپاره ترجمان پیدا کول هغه اخیستل دا یو قسم ډېر یو لویه سلسله ترې جوړېږي نو ستن او تار به هم ور سره وي استري په کار ده چې یو ملګري سره استري وي ځکه دی به خپلې جامې ور باندې څه کوي په استري کوي به او اوتو کوي به برقي چاینک هغه ترماس په کار ده چې هغه د بجلۍ نه چلېږي او اوبه جوش کوي نو هغه د چای لپاره د اوبو جوش کولو لپاره ډېر اشد ضرورت د ورته هر یو حاجي هر یو ملګری هغه باید ولري او څوارلسم چې د ځان سره دې ځای نه باید چای سي ځکه یو خو چای نه پیدا کېږي بل ښه چای نه پیدا کېږي او بل دا چې په ګران تمامېږي او وخت سړي سره نه وي نو په کار ده چې دلته یو اندازه چای د سره وي تر څو هلته ورسره تیار وي ورسره پنځلسم د چای لپاره وچه میوه ورسره وي کله داسې وي چې دلته د ډوډۍ طریقه برابره نه شي یا مثلا په مینا کې یا مزدلفه کې یا په عرفات کې هلته د لپاره د خوراک طریقه نه جوړېږي یا بل څه مشکل وي نو تیار د سره وچه میوه دا بادام شول پسته شول یا چڼه شوله دا د سره موجود وي نو په دې سره به د خپل ضرورت پوره کولی شي دا ډېر یو فایدهمند شیان دي چې د سره موجود وي د جامو مینځلو صرف او صابون هم د سره پکار ده چې یو څو خلطې د جامو د مینځلو صابون او صرف ورسره وي تر څو هلته دی کله په خپل هوټل کې جامې مینځي ماشینونه خو موجود وي لیکن صرف او صابون به خپل ورته راخلي او استعمالوي به شامپو صابون د خپل بدن د صفایي لپاره د غاښونو برش د لپاره پکار ده چې د غاښونو برش او کریم ورسره وي تیاره دا د دې ځای نه دی تیار ورسره واخلي او نو سم مسواکونه مسواک یو څه دانې پکار دي چې په هغه باندې دی فلسفه کې مسواکونه پکار دي او شلم دوايانې پکار دي داسې دوایي اگر چې هلته ډاکټران شته هلته هسپتالونه شته هلته د حاجیانو لپاره د دوایانو بندوبست وي خو چونکې هغه داسې بیماریو لپاره ده چې هغه ضرورت لري ډاکټر ته لاړ شي اوس عام بیماری دي مثلا د هاضمې لپاره یا د ګېډې د تکلیف لپاره یا د زکام لپاره یا د سر درد لپاره یا د تبې لپاره یا د حساسیت لپاره د دې لپاره پکار لري چې د سره د عامې دوایانې وي مثلا پیناډول شو پیرسټامول شو سټرایزون شو میټوډین شو داسې مریض درد لپاره مکسیل او داسې ډاکټر سره مشوره وکړي چې عام چې کومې دوایانې استعمالېږي د عام مرضونو لپاره هغه هم د سره تیارې پکار ده چې موجودې وي تر څو بیا په وخت ضرورت کې استعمال کړي او بل یویشتم جانپاک یا تولیا او یا جانپاک دا هم پکار ده چې ډېر غټ نه وي ډېر وزن نه لري ځکه وزن تقدیر سړي لپاره جوړوي یو نری شانته تولیا او جانپاک هم پکار ده دویشتم جانماز پکار ده یو نری غوندې یا سپک غوندې جانماز چې هغه باندې وخت باندې کینی یا لمونځ کوي مثلا حرم مکې ته داخلېږي کله سړی هغه صفونه ته ځان ونه رسوي نو بهر په وچه ځمکه باندې ودرېږي او په وچه ځمکه باندې بیا تکلیف ډېر زیات وي نو هلته بیا د دې لپاره ډېر یو تکلیف دې وي ځمکه ګرمه وي او سخته ګرمي وي نو خپل جانماز د لپاره پکار ده چې جانماز وي پکې ور باندې ذکر اسکار وکړي لمونځ باندې وکړي ورسره ساده موبایل پکار ده نن سبا خو چونکې دا ټچ موبایلونه دي نو دې سره بیا یو ساده موبایل هم پکار ده کله خامخا دا چارج پرېږدي یا بله مسله وي د سره یو ساده موبایل پکار ده چې ضرورت په وخت کې خامخا چارله یو میسیج وکړي یا ټلیفون وکړي یا څوک د سره کار لري ضرورت وي میسیج وکړي ټلیفون وکړي یا ضروري پیغام وي میسیج وي د ګروپ وي د حاجیانو له طرف نه وي د حاجي معلم له طرف نه وي یا د بل طرف نه وي نو د دې لپاره پکار لري چې هر وخت د شبکې سره په وصل کې وي پیوستون کې وي نو ورکه ونی موبایل هم د دې لپاره پکار دي او بل دا چې د دې سره چارجر هم دی باید ولري د دې څخه ورسره واخلي چې د موبایل کله چارج کړي نو چارجر ورسره پکار ده پاور بانک ورسره پکار ده پاور بانک دا معنی چې هغه آله ده چې کله عام بجلی نه یا د چارجر ځای نه وي یا بجلی نشته یا داسې یو ځای ده مثلا د مزدلفه میدان ده یا د عرفات میدان ده هلته د لاسرسی نشي لرلی موبایل ته بجلی ته لاسرسی نشي لرلی نو د دې لپاره پکار ده چې د سره پاور بانک وي او خپله د ځان سره بس دغه موبایل چې دغه ورسره چارج کړي شپږویشتم چې د احرام چپړه کې پکار دي هغه چپلې چې د احرام لپاره ضروري دي او احرام پکې د احرام په حالت کې استعمالېږي نو هغه کم نه کم یو دوه جوړې پکار دي کله ډېر رش وي یا مزل زیات شي هغه یو جوړه وش کېږي یا ورکې شي نو سړي سره تیارې بله جوړه به نو ورسره موجوده وي نو دغه ځینې سامانونه دي ډېر ضروري سامانونه دي چې حاجي مخکې نه داریس باید واخلي او تیاری وکړي الله عز وجل موږ ته ټولو ته د حج مقبول مبرور
او د عمرو مقبول او توفیق را نصیب کړي. ومن الله التوفیق. والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.